السلام علیکم د زرچنار یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو موږ روان یو مایانو ته باغ پل ته ځو لاس دغه خچي یا د کشني ګوته دغه مایان دي دغه ور اچوي دلته تاسو ته ګورئ حلوئ دغه ملګری دا د جال ور اچوي دا جال ور واچوي بیا څو انې غټ غټ مایان پکښې راپورته کړي دا نو ډېر غټ دي دا در څو کیلو پورې دي داسې غټ غټ مایان دي السلام علیکم د زرچنار یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو دا کندهار دی شهیدانو چوک دی او موږ روان یو مایانو ته باغ پل ته ځو او هلته هم خپله مایان خورو او هم یې تاسو ته درښکاره کوو نو دا دی شهیدانو چوک تاسو به وایاست ملګرو چې نو ولې خاص باغ پل ته ځئ یا ولې خاص هغه مایان ته ځئ خو په ښار کې هم شل ځایه خرڅېږي د دې یوه ښېګڼه دا ده یوه خبره دغه نوې پکښې کې ده چې مایان هلته په تالاب کې یا په اوبو کې ژوندي ګرځي سم دا مایان دي بس هغه نیسي چې ستا خوښ یي هغه مایان در پخوي راځئ چې ویې ګورو چې دا څنګه مایان دي ښار نو تقریبا پر خلاصېدو دی او زاړه ښار کې یو دا بیا زوړ ښار دی پخوا ښار دلته و اوس کرا کرا را خواته غځېدلی دی والا پسې اوږدېږي د درایو خواته د میدان خواته اوس غټ ښار دی د کندهار تاسې به لیدلی نو ملګرو باغ پل ته د رسېدو څخه مخکې یو ځای ته درېږو ډېر جالبه او ښایسته پخوانی ځای دی نو راځئ چې ویې ګورو د ګړۍ باله ته شاوخوا وګورو تاسو ته بیا هم د ښکاره کړو بیا به ځو باغ پل ته بیا به ځو مایان ته د خیر نو ملګرو دغه هغه ځای دی چې ما تاسو ته یادونه وکړه د حاجي میرویس خان نیکه زیارت دی دلته راغلي یو چې تاسو ته هم د ښکاره کړو موږ یې هم وګورو زه خپل اول وار دی چې راغلی یم که نه یم په دغه ښار کې راځئ چې ورسو چې ویې ګورو ملګرو د زیارت دروازې ته خو را داخل سو خو هغه زیارت ته د دننه داخلېدو څخه مخکې د ښه ماشومان کوچني شاګردان ولاړ دي او دی یې مخ ته راولوېدی نو دا چې دی څوک دی د ده څه به پوښتنه وکړو اول به زه دا میک یو څه د دوی خوا ته ورنږدې کړم نو ته دې اول ملګرو ته خپل نوم ووایه زما نوم ګلالی شمشاد دی ګلالی شمشاد ښه دا هغه ماشومان د کومې ښوونځي دي او د کوم ځای څه دي دا ګرد معلومات خلکو ته ورکړه او دلته څه کوئ چې راغلي یاست دا زده کوونکي چې دي د شمشاد خصوصي ښوونځي دي او شمشاد خصوصي ښوونځي یو علمي پړاو درلودلی په هغه پړاو کې راغلي یو د میرویس خان نیکه زیارت ته
نو د ده میرویس خان نیکه په اړه معلومات ورکول زده کوونکو ته تر څو دوی ته تیوري ویل سوي وه نو چې دوی ته کم معلومات باید ورکول سي د میرویس خان نیکه زیارت ته نږدې راغلي مقبرې ته او غواړو په دوی باندې له دې څخه د میرویس خان نیکه تاریخ همچنان مقبره دلته چې کومه مقبره کې کوم کارونه سوي دي هغه ټول له نږدې څخه دوی ته وښیو. بس خدای دې تاسو ته نور هم توفیق درکړي چې داسې په ښو کارو باندې ماشومان راوباسي او ښو کارو ته یې وهڅوئ او تاریخ ور زده کړئ، تاریخ ور وپېژنئ زموږ راتلونکي نسل ته چې تاریخ څه دی او میرویس خان نیکه څوک و، احمدشاه بابا څوک و، کندهار څه دی، چیرې دی، څنګه ځای دی، نو دا ټوله په تاریخ پورې اړه لري او تاسې دا دې په ژوندۍ بڼه خلکو ته وښوئ او په دې کې اوس څوک په چیش کې تکړه دي او څنګه خلک دې راوستلي دي که دې یوه مخه را روان کړي. انشاءالله دوی په کندهار کې اوس خو موږ تر ډېره حده ښه پرمختګ کړی دی او په دوی کې هم شاعران شته، هم نعتخوانان شته او همچنان نور د تدریسي مواد خو نو داخل کړي هلته متوجه کېږي. دلته ښه شاعران اوس راسره شته او نعتخوانان شته. انشاءالله له هغو جندو څخه به یو کس بیا شعر هم درته ووایي. د خیره کوم یې محمد یونس راځه د خیره. دغه یو ګلالی ماشوم را مخته سو او ډېر په زړورتیا باندې ته دې مینوالو ته لیدونکو ته دغه دوی ته خپل نوم اول ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد جنس دی. ښه ډېر ښه. د پلار نوم؟ محمد عمر. په څوم ټولګي کې؟ په 5م ټولګي کې. ښه ډېر ښه. اوس څه وایه لیدلو ته څه لرې؟ غواړم چې یو شعر ورته وړاندې کړم. خو زه به میک در بسته کړم ته به شعر ورته وړاندې کړه. ښه نو نانه شعر دې خپل دی که انتخابي وایه؟ یا انتخابي وایه. ښه ډېر ښه راځه. بسم الله الرحمن الرحیم. شعر وایي زما تورزنه شمشیرزنه او باهمته پلاره، زما تورزنه شمشیرزنه باهمته پلاره، بیرغ د خان شمله د هسکه تر قیامته پلاره، دغه خوږه اوده کیسه شپه تر سهاره وکړه، ماته زما د ازادۍ کیسه د سره وکړه. غوږ شئ چې دا لوی احمدشاه دی که خوشحال غږیږي، میرزمان خان سید اکبر خان که سید جمال غږیږي. وایي چې موږ تر شاننتو په مجازونه پرېښې، موږ په میراث کې کتابونه تاریخونه پرېښې، نه چا په سوال نه چا سوغات کې ازادي را کړې، نه چا خیرات نه چا زکات کې ازادي را کړې. وسلام. ډېر ښه مننه. داسې تا چې ول شنی مچولات راب دی داسې په جذبه یې ووایي زما په بدن کې په اصلاح وروش کې راپورته سولې چې ولا موږ ازادي ګټلې ده. ماشاءالله د کوچني ماشوم خو ډېر خوند په وکړي، خو دا چې په دې ماشومانو کې بل کم داسې استعدادونه خو ټوله دي، خو هغه کم استعداد چې پر دې ښکاره دی یا دوی غواړي چې ښکاره یې کړي چې هغه کم استعداد په دې کې ستا یو به بل راته رامخته کړي. څوک ستا د سره بل؟ اوس بل نو مبین جان دی. مبین احمد به هم خپل شعر درته وایي. انشاءالله د ده هم ښایسته شعر دی او ډېر کوچنی دی. ډېر ښه. وایه یا کوچنی خو دی. ته دې ملګرو ته یې وارې خپل شعر ووایه او دغه خپل نوم ورته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مبین احمد. مبین احمد. ډېر ښه. د پلار نوم؟ عبدالحکیم. عبدالحکیم. لږ رامخته شه شاته اعلان نه شي د هغسې باره بنا کې شعر مطلع کم یو به ورته ووایه. راځه یو ښه شعر ورته ووایه چې ستا خوښ هغه شعر راته ووایه. ځه نانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شعر وي د ژوند د رنګینو نه لاس په سر یم صاحبه، د ژوند د رنګینو نه لاس په سر یم صاحبه، مودې وشولې په چا پسې اوتار یم صاحبه، او کلاره راته نه ښایې نو مه ښایې خو خیر دی، کلاره راته نه ښایې نو مه ښایې خو خیر دی، او موټو به خو راکړه مسافر یم صاحبه، او دا ځل د مدینې او د مکې په چکر مه ځه، دا ځل د مدینې او د مکې په چکر مه ځه، دا ځل زما څه غم وکنه هر یم صاحبه. ډېر ښه ډېر ښه. چکچکې پر وکړئ پر دا کوچني ماشوم چې دی نور دغه خپل دغه ته تشویق سي. او دا هم دریم شاګرد که شاعر دواړه خو بس شاګرد دی خو دریم شاعر دی. ستاسې ته به یو شعر دی هم درته وایي. اول خپل نوم ملګرو ته وایي. زما نوم احمدشاه دی. او د پلار نوم؟ حاجي عبیدالله. په څوم ټولګي کې یې؟ په سرمې علي په ټولګي. ښه 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 ډېر ښه. اوس دوی ته یو شی مې ووایي، یو شی ورته وړاندې کړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شعر ما ویل زه خو د خوار پښتون افغان وطن وګړی یم، 3 کاله مې وشول چې غربت دلته راوړی یم، بار مې مزدري کړی د هو بې حده ستړی یم، یو د وطن غم بل پوړوړی کرزدار یم، هلته په وطن کې مو د اور ژبې لمبې وایي او سره اورونه بل دي د چا سر د چا پښې وایي، هلته د 40 کالو سرې وینې روانې دي او دا د پښتون وینې دي له هر څه نه ارزانه دي، هلته د جهاد په نامه یو رول له برونو څوري، یو روډ پې ټوپک یخوي او بل ورته ټټر وایي،
هلته په هېواد کې مو کورونه نه لیدلي دي، ټول مارکېټونه بازارونه نه لیدلي دي، کورت غوندې لیسې او مکتبونه نه لیدلي دي. او زموږ په پښتونخوا کې په زرهاو مندې بورې شوې، خوندې ورارې ناوې کونډې او سرتورې شوې، او بچیان مو ګرځي په یو بل در کې خیرات غواړي، او چا چې موږ وژلي یو له هغسې زکات غواړي. او په افغانانو لر او بر تورونه پورې شول، په پښتنو د ترهګر تورونه پورې شول، او ټول د سرسړي ور حلال کړل د څارویو په شان. تور لیوان لګیا دي زموږ غوښې خوري د سپیو په شان. نشته د پښتون په خاوره تش د اوسېدلو ځای، ورک یې په جهان کې سول د سر خوندې کولو ځای. د کلي په کوڅه کې کرل شوي دي بومونه دي، خوس یې د چا سر د چا پښې د چا لاسونه دي. مننه. ماشاءالله ماشاءالله چکچکې پر وکړې نو ته دغسې ماشاءالله ډېر ښه. او دا د هر یو په عرض چې هره ورځ میرویس خان نیکه زیارت ته راولې، ځکه داسې شعرونه د هر یو وایي ته چې نو د دوی څخه مننه د ټولو ماشومانو شاګردانو څخه چې زموږ دا خپرونه یې راښایسته کړه او موږ تاسو ته شعرونه وویل وړاندې کړله. ډېره مننه ستاسو د ټولو څخه. د ماشومانو سره مو ولیدله، ماشومانو شعرونه راته وویله، خوند مو پر واخیستې. راځئ چې اوس زیارت ته دننه ورسو. راځي ونیسئ. د مکتب شاګردانو ماشومانو هم دغه وکړي، زیارت یې وکړي. نو اوس دوی بالا روان دي، خپلو درسو ته ځي او موږ به راوار سو، دوی به یې وارې راووځي. نو اول چې زیارت ته راځو د احترام په خاطر چمپلان کاږو، په دې خاطر بیا دلته بیا دا ځای خواپاکې دي، پاک ځای هم دی، په دې خاطر هم چمپلان باید وکښل سي. او دغه د میرویس خان نیکه هغه د مقبره ده، هغه پر جوړه کړې چې هغه تعمیر دی او دغه یې قبر دی. نو داسې پر راوګرځېږو او ډېر اوږد قبر دی ملګرو. دا خلک وایي پخواني خلک ډېر غټ وه. نو د دې څه معلومېږي میرویس خان نیکه زیارت داسې په دغه باندې دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تقریبا 11-12 قدمه غټ قبر دی. نو د دې څه معلومېږي چې میرویس خان نیکه څومره غټ سړی و. ځوانه ستړی مه سې، څنګه یې جوړه؟ دا دې څه شي وکړه؟ دا مې خورده راواخېسته، کور ته تللم، جاڼې مې راټولو، کور ته راوړه مې وروسته. ښه ډېر ښه. دا اوس تاسې ولیدي دغه ځوان چې د دغه ځای څخه خورده راواخېسته. دا خورده کې دا څه شي دي؟ دا مالګه ده. نو مالګه یې دلته په دغه کوچني ډب کې ورته اچولې ده. له خلک راځي خورده کې مالګه وړي او د دې هم هغه په اصطلاح څکه کوي، ګوري، خوند یې ګوري، بیا دوی ځي. نو سلامونه ملګرو، زه داسې نوی دا د ویډیو ته داخل سولم. درست تاسې داسې فکر کوئ چې چنار صاحب یوازې راوتلی، زه ورسره یم. نور مخته به ځو د خیره سره. اوس په زیارت کې دغه کوچنی ځوان راباندې پېښ سو، وایي زما اکاګان د دې ځای ملنګیان دي، دغسې وه. نو ما له حتمن به معلومات لري. دی وایي زه به د میرویس خان نیکه کور در وښیم، د هغه ځای هلته قرآن شریفونه پراته دي، د هغه ځای په اړه به معلومات درکړم. ښه زه دلته چې خلک راسي اول چیش کوي، کوم ځای ته ځي، بیا چیش کوي، دا خبرې زوی راته وکړه. اول دلته دعا کوي چې دعا وکړه به را خورده وخوري، به د قرآن شریف مشق کې به راوځي به راولاړ شي،
بله دغه زیارت سو او د میرویس خان نیکه کور دا اشتباه د هغه ولیه سړی دی سالیان د ولیه سړی دی او هلته توره پته د چاکو یې پاتې چې کتابونو شیان یې پاتې اوس یې په کور کې څوک دي په کور کې سریان دي دغه میرویس خان نیکه مرستیان دي ښه د خپل د دې د کور خلک دي توره یې پرته ده چاکوګان وو هغه د جنګ سامان یې پراته دي کتابونه یې پراته دي ته ورغلی یې وکې ابا یې ما سلیان واروسته سړیان دې واروستله اوس چې موږ د سره ولاړ شو ورولې مو هلته بیا داسې نه چې ورسو هغوی دا څوک راوستله یا نه وایي نه وایي هلته څنګه در دغه وځي در قرآن شریف وته راسه ښه اول خو قرآن شریف مچ کې آفرین ووتی د اخوا بیا مچی شابش بیا راووتی بس دغه یو واري درې واره ووځي تر دا ځای ښه بیا چشکی خورده دغه دلته چې دا مالګه پرته ده نو ته ولې نه خورې خورده وخوره نو دغسې بس چې راسي دعا وکړي قرآن شریف مچ کې د هغه ځای ووځي بیا خورده وخوري بلا زیارت خلاص او دغه کشنک ماجد دی پسې یو دوه رکاته نفل به هم حتما کوي نو راس موږ تاسو به هم یو دوه رکاته نفل وکړو ملګرو نور به مخته ځو د خیره سره ډېره مننه نو ملګرو رالو دا د زیارت د خیر سره وسو هغه دغه کشني مومن چې څه معلومات درلودل هغه در سره شریک کړله نو نور دا ځای سره رخصت اخلو ځو مخته راځئ نو دا دی زیارت مو وکړي راسره ومو کوي یا موږ به کوي یوازې زیارت مو وکړي او راووتلو اوس روان یو هغه کم کول چې مو درسره کړی وو هلته ځو مایان خورو کول مو سره کړی وو مایان موږ خورو مازې راسره اوسئ چې مایان وخورو او هلته زموږ مخته ونیسي چې دا څنګه نیسي څنګه یې پخوي خوړل خو له اسانه دي هغه د هر چا زده دي ملګرو دا یې هم موږ او دا یې هم باغ پل او دا د باغ پل ګنج دی لاندې ته دا ګنج ښکاره که دغه د باغ پل ګنج دی او نن پنج شنبه ده ډېر بد رش دی پر بس د اطراف څخه خلک راځي دلې د څارویو خرید و فروش کوي نو ملګرو راورسېدلو او موټر مې ودروئ او دغه د ګراکانو یا د مشترانو دپاره ښایسته د ناستې ځای دی او دا دروازه ده ښه شینګیا ده اوس راسې وارې دا د ناستې ځای وګورو ښه بالښتان پراته دي ښه سړی پښه پکښې غځولی سي ښه سړی څنګ پکښې وهلی سي پرېوتلی سي دا نو چې د شپې لګېږي زه هم در دغه به لا ښه خوند کوي نو دا چې سړی یا د اخوا د هلمند را رسېدلی یا د اخوا څخه یو بل ولایت سره رسېدلی ابارونه دلته داسې ښه څنګ ورته واچي داسې باره خورا ښه خوند کوي د دې خوا ښه مایان پسې درته راوړي هغه پسې وخورې یو شی مې پسې پر وچښې شلومبې بارونه و موټروان دې نه خوري دونه ډېر خوراک و شلومبې باره بېدېږي دا نور چې وچښي باره به بېدېسي راځئ چې ورسو په دغه باندې دوی مایان نیسي دا چې دی د مایانو جال دی او دغه شان پکښې ودلي دي څه په کړي دي خو نو دا ما داسې فکر کوئ چې دا ډېر درانه دي دا به د اوبو په تل کې روان وي بره به مایان په نیسي هغه دوی وایي یا دا د اوبو پر سر راځي تر څو دغه جال ډوب نه سي په اوبو کې څه شي درانه شان هم لري و دې خوا ته یې سره پور اچولي دي درانه درانه د رښتیا ګو دروند دی ولا بیا هم
اوبه یې ډوبوي بله لکه ډبره دغه نه ټان ورواشه دغه بل بیا ستا هغه بیا درجه دروند دی بله خو تس مایان په نیسي نور انسانان خو نه فرقه او مابینځ کې یو حوض رالی او ډېر غټ غټ مایان پکښې کېږي ولا دغه دي چې موږ تاسو ته وویله چې ژوندي مایان بیا نیسي ستا دپاره بیا پخیالی ده په دا جال کې څه شي ورته پروت دی دا بیا دلته دا اوبه وځي ښه بدلوو بس لاندې مو پیپ ورکړی او ډبره پکښې پرته ده په جال کې ښه ډبره چې نه بیا راپورته کېږي دا جال نو هاخوا ته نور حوضونه هم دي پنځه شپږ حوضونه نور هم دي هغه کې مایان دي هغه ته به هم ورسو په حوض کې خو نو باید مایان وي حوض کې خو نو پشانې نه یې نو بل حوض دی موږ یې ولیدلو وشرمېده پټ سو دغه یو بل غټ د مایانو حوض دی دا چې دا موږ ورته رالو هغه دی سره وغورځېده پټ سوه راسه ناځوانان ولاړه په موږ ځانونه نه ویني هغه نور لا ښه وه معلومېدله دغه یې ملګرو دغه هغه اوزار دي دا چې راورسېدل کوم چې مایان په نیسي او بیرته پکښې اچوي په دا کې اچوي بیا د غټ پیالې ته پسې وراچوي هغه یو څه غټ جال دی دا درغله په دې کې شنې نیول کېږي دا خو لکه د کرک کپس تونه دی دا کښنی دا دی په دې کې بیا نو دونه کښنې مایان بیا په دې کې نیول کېږي دغه دی جال یې ور واچوئ او مایان ته ودې چې پکښې کې دي که نه دي پکښې کې دي اور دا څونه ډېر دي ښه ډېر نو دا ډېر کښنې نه دي کښنې دي نو دا څه پکې دا خورو یا دا تلوت او راچو بیا غټېږي ښه معنا دا کول چې نور خلک هم یوسي د نسل د دې لپاره ښه په دې کې دغه نر ښځه څوک معلوموي دا معلومېږي پکښې ته پېژنې دا دی ښه اوس یې په دغه بله کښنۍ صافه ده په دې پسې راکاږي او دلته بیا لږ اوبه په دا ټپ کې ورته اچولي دي هلته یې پسې وراچوي ښه ډېر ښه دا خو خورا ښه خوند کوي ملګرو کښني مایان دا دی دا شاید د سمندري د شارک رنګې دی غوږونه یې څنګه غورځي داسې دغه دی دا ګرده کښني مایان دي دا خو چې اوس زه دلې ورته کښېنم در مازدیګر هم بازۍ پکولی او پاته سو دا کښني مایان سوه دا کښني مایان دي ډېر کښني دي لکه دغه د لاس دغه خچي یا د کښني ګوته دغونه مایان دي او دا د نسل دپاره دي چې دوی یوسي او هلته یې وساتي د فارمونو دپاره دي تر څو هلته غټ سي بیا کولی سي په ښار کې پر دوکاندارانو بیرته دغه پر مایي پزانو پر هوټلانو پر دې خرڅ کړي او بیرته د هغه مایان بیرته راوړي پر دې هم خرڅوي او دا کښني مایان دي دوی وایي دا د ګراس په نامه دي ګراس خو نو په ګریس په انګلیش کې واښو ته وایي خو نو دا دوی په دې وایي دا چې غټان سي بیا دې ته شپیشتي واښه ورکوي دا بده نه ده ملګرو هغه غواوي هغه به چې خوري چې واښه دغه ځینې وخوري مایان دغه هغه کښني مایان چې مې اوس در ښکاره کړه دا هغه مایان غټ سوي دي او دغونه غټ دي تقریبا د 1 کیلو څخه ونیسئ 1.5 کیلو 2 کیلو حتی در 4 کیلو پورې وایي ځان رسوي دونه غټ مایان جوړېږي دا کښني څخه دا اوس چې ما ته څه دا کښني مایان در ښکاره کړه دا دغه څخه دغه غټ مایان جوړ سوي دي او چې دا موږ ورسو هغه وځغلې دا زه پسې ورسم دا موږ ورسو نږدې غواړو چې تاسې در ښکاره کړو هغه دوی شرمېږي وځغلې د ښاریانو څه شرمېږي او ملګرو دا خو دا مایان ما د ټول مازدي چې اوس دلې در مازدیګر ورته ناست یم ولا کوم په بازۍ یې نه ستړي کېږم د هغسې خوند کوي اوس ما دوی ټول مازه خو دا کښني یو څو انې درڅه وړمه زه بیا په کور کې ښایسته المارۍ لرمه د مایان دپاره هغه واټر پامپ ګرد شانې پراته بیا دا ملګري وایي تا څنګه دی مال هغه بیا ښایسته مایان درکړو او دی وایي دا ګرده یو رنګ دي که غواړې چې المارۍ په ښایسته کې نو رنګه مایان درکړو نو هغه کومه دي نو هغه یو بل زموږ دکان دی زموږ د ملګرو دی د ډنډ چوکه سره دی هلته به ورسئ د خیره سره بره به زه ورته وایم ښه مایان به درکړي سمه ده هلته به هم بره ورسو دغه تور و په هغه کې خو نو ښایسته بره به هلته پسې ورسو د هغه اوس په مایان راواخو هغه به م وګورو او دغه بیخي ډېر کښني مایان دي ته چې هغه په پسرلي کې چې په اسمان کې دغه مرغان راسي او د اسمان مخ داسې ونیسي نو دوی بیخي ډېر دا به اوس نو زموږ بیا دې ته نه پاس تنګ شي دا به څو دانې یي دا تقریبا
15,000 دانې به انشاءالله په دغه یوه تالاب کې دغه دي 15,000 مایان ستاسې مخ ته دي بیا ونه باسي 15,000 مایان ښه دغه تول څو تالابه دي نو دلته خو 4 دي او دا خو زه وینم یا ګرده ګره تقریبا 8 تالابه ټوله مکمل اوس په دغه تالابو کې تقریبا ټوټل څو مایان دي 15,000 په دې کې 15,000 کوچني مایان دي نو دا ته لې غټوي یا دا خو دلته نه غټوو زموږ د شرکت موږ پر فارمداران توزیع کوو ښه ته دغه د کوچني مایان د خرڅلاو دغه غټېږي دلته خو نه غټېږي دا حساب ورته وکړي په دې کې 50 ثانیې هم نه غټېږي ځکه دا ځای نه کوچني دا ذخیرې دي زموږ دا ذخیرې دي بیا موږ فارمداران باندې دا مایان توزیع کوو 100 زر 2,000 وخت دی پر اړه لچار فارمدار څو دانې وغواړي بیا موږ کوو نو ورځ پر ورځ بیا کمیږي د تعداد او دغه مایان اوس د کوچني مایان چې موږ ته کتل یم د ملګرو ته ښکاره کړه دا لغه یو مایع یا دا ګره دا په څونه عمر کې غټېږي څونه وخت څونه وزن ته ځان رسوي دا نو اوسط د 6 میاشتې څخه نیولې تر 9 میاشتې پورې د دې وخت د غټېدو او باره په 6 میاشتې کې دوی څونه وخت ته ځان رسوي تقریبا د 1 کیلو څخه تر 1.5 کیلو پورې ښه معنا د دغه کوچني مایع څه باره نه میاشتې بعد 1.5 کیلو غټ مایع جوړېږي او دغه بیا د غټېدو اواز دی دوی په خامه تالاب کې ښه وده کوي او ښه غټېږي دا په څه خاطر د روزلو ځکه چې اکسیجن ته ډېر ضرورت نه لري تقریبا په سل کې 10% یا 60% خوراکه دوی خپله په دغه تالاب کې پیدا کوي او رقم ژوندي موجودات پیدا کېږي پکې چې په سترګو نه معلومېږي هغه مایان فلټروي د هغو څخه هم استفاده کوي بالکل مطلب یو خزندې کوچني او یو واښه ماشه دلې راپورته سي یا هغه موږ ته چې چنګوښ دلته کام ورته وایي هغه پسې وخوري باره به دغه د دوی خپل خوراک کوي او چې هغې غټېږي کومه شینګیا پیدا کېږي هغه هم استفاده ځینې کوي او بیا موږ خپل هم واچوو اوبه څښ کوئ اوبه نه پر ګرمېږي دلته په هغه حوضو کې بیا اوبه ګرمېږي دوی وایي دغه په دغه کچا یا په د خامه تالاب کې په دا خاطر مایان وده کوي یا غټېږي یا روزل کېږي چې که ګرمي سي که یخ سي دغه مځکه ډېره ژره نه ورته تودېږي نه ورته ګرمېږي اوس د سیمنټي تالاب چې دی په هغه کې اوبه ډېر ژر ګرمېږي په دوبي کې او اکسیجن هم اکسیجن ته بیا ډېر ضرورت لري بالکل کوچني مایان چې موږ ته اوس وکتې خو دا غټ دي د غټ خو ارزای په تالو په دغه دي دا کوچني مایان په کومه باید تاسو خرڅوئ نو د دې قیمتونه خو مختلف دي او څنګه مختلف دي دا اوس او یو قیمتونه سو بل دا هر سړی کولی شي چې ویې روزي که یا د دې خپل کسان شته یا هر سړی کولی شي دا عین مثال موږ خلکو تور کوو لکه د پسو ده یا د حیوانات نور حیوانات ده معنا داسې ډېر ستړیا او دغه خو به نور سره غواړي خلک لکه ډېره ستړیا نه لري عین لکه پسونه و نور حیوانات چې روزي یا وزې یا پسونه نو دا هم دغه شکل باندې روزل کېږي معنا اوس مسلکي کسان نه غواړي که یم بیا پوښتنې بیا خلکو ته موږ داسې پلان سیمینار ورکوو چې هغه د دې روزنه دغه رقم ده و بالکل او بله خبره اوس که زه مطلب بېکاره یم په ښار کې ګرځمه زه یو 2,000 3,000 5,000 10,000 افغانۍ پورې زه پیسې ولرم زه کولی شم چې د مایانو یو کوچنی کاروبار شروع کړم کولی شې چې مځکه خپله ولرې برما ولرې او تالاب ولرې کولی شې او اوس خو دغه دغه سارا خلک خو تاله او هندارې الی دا ورته ایښي دا شیان ټول مځکې هم په اوبه په زمین کې حوض هم جوړ کړي او نو د دې چې په حوض کې اوبه ولاړې د ډېر ښه دی چې مایان هم پکې کېږي او دا هغه مایان دي چې یخ او ګرمي سره مشکل نه لري دوی سره عیارېږي د یخ سره مقاومت لري د ګرمۍ سره هر رنګه ښایسته مایان چې دي هغه خو مړه کېږي هغه څه ناز غواړي او هغه خو د شو شی دی او دا چې دی په یخ او په ګرمي کې تاسو کولی سئ چې دا مایان وساتئ رای نیسي بیا یې بیرته راوړئ پر ته یې خرڅ کړئ چې دا اصلي په ګرمۍ کې غټېږي تقریبا دوی 9 میاشتې په کال کې هم وزن اخلي هم خوراک کوي او وروسته خوراک کموي د ګرمۍ په نسبت دوی پرهیز کوي په ګرمۍ کې دوی لا پرهیز کوي په ګرمۍ کې خبره داسې ده چې د ژمي په 40 ورځې څله کې چې هغه ټینګ یخ موږ ورته وایي چې دا څله ده په هغه څله کې بیا دوی ژمنی خوب ورته وایي خوراک هم نه کوي او وزن هم نه اخلي بس ځای پر ځای په هسپتال کې ولاړ دي ښه دوی به سرچپه شي موږ په ژمي کې ډېر خوراک کوو په دوبي کې مې شی خواته نه کېږي دوی به په ژمي کې دوبي کې خوراک ډېر کوي وزن هم اخلي اوس ځو د پخېدو ځای ته پخېدو ځای ته به هم لاړ شو هلته به نور غټ مایان به هم راوکاږو د نیولو ښه وایي هغه غټ مایان به راوکاږو غټ شوي دي مثلا 1 کیلو 1.5 کیلو 2 کیلو هغه به هم راوکاږو دا اوس څخه وبې ګورو راځئ راپسې
دغه ملګری دا د جال راچی دا جال ورواچي بیا څو انې غټ غټ مایان پکښې راپورته کړي دا نو ډېر غټ دي دا در څو کیلو پورې دي دا تقریبا در 8 کیلو پورې بس غټېږي دي ښه یا دغه اوس در څو کیلو پورې دي دانه مانه 1.5 کیلو 1 کیلو چې داسې ښه دغه یو مایع د 1 کیلو څه ونیسي در 1.5 کیلو پورې وزن لري چېرته ته راپورته کړه وده یا دلې وده زه وګورم زه په لاس کې نیوی سم راکه دغه نه غټ مایع دی خوله یې لکه زما دا دونه ده تاسې ورته وګورئ داسې غټ مایان دي دا اوس وړي او موږ ته راپخوي راځي چې د پخېدو دغه یې موږ ورته دغه ځای بیا زه یوسم ما ته ښه خوند راکړي دا دلته خو مې راورسول دا اوس زه یې پرېولم چیرې راسه دا دغه څه سو اوه هغه خو زه پوهېږم دا دغه څه سو څوک یې تی پخې که اشپز پخې کومه دی نو اشپز څه سو او وارخطا دی وایي زه پخوم اشپز راوله وروره هله اشپز ته ورته راسه دا دې غوړي وراچولي دي او چې اور یې پکښې بل کړی دی پسې که نه وګوره اور پسې بل دی دا دی اور یې پسې بل کړی دی خام هغه د هغه چیله چې هلته تاسې ولیدل هغه لاندې ورته بسته ده نو دا د اشپز راغلی لاس و مخ یې ښه پاک ورته پرېولی دی دا د نورو ګراکانو دپاره دي چې د هغو په خوښ رالی دا ورنیول سوي دي دغه مایع ما ته راپوه کړه نو موږ هم په خپله خوښه مایان خوښ کړه او اوس به هغه راسي مایان به هم راورسېږي دا څه وخت خو راشئ اشپزه مازې غوړي سره سي کم یوه ده ښه ووله اور یې نور هم پسې تیز کړي او اوس په ځان دا غوړي داسې پر انسانانو به راغورځي پر ما راغورځي باره اور دې پسې تیز کړي وده یې وار یې مو راچوه زه درته وایم دا دې غوړي سره سوه او اور یې پسې تیز کړي ځکه په خام اور باندې غوړي ژر نه سره کېږي او د کاټېدو مرحله هم په دې نه کړه ښکاره دغه چاړه و وینه و دا شیان چې دي په یوټیوب په دې شیانو کې نه دي ایله یا بند دي مقصد نو اوس دغه ور اچوي دلته تاسو ورته ګورئ حلوئ ښه دې وکړه دغه چیش دي دا مخصوص مواد دي بالا شان میانې سره ګډ کړي دي هله وږه او شامیان پکښې معلومېږي بالا خو نږدې چیش سره ګډ کړي دي دا دوی خپله دا دوی ښه خوند پکوي دا بیا چېرته څه وخت ورلوېږي ښه چې مایان پاخه سي چې راویباسي او په دغه شي کې کښېږدي اباره نو دا سرکه پسې پر واچي بالا پاخه سوه
دا په څو دقیقې کې پخېږي څونه دا پوره لري مایان نه ډېر پخېږي او که ډېر څه وخت نیسي اوه تقریبا لاس دقیقې 15 دقیقې شپږ دقیقې وخت 15 دقیقې په لاس دقیقې کې چې انسان ته خواړه آماده شي دا خو بیخي غټه خبره ده ښه خبره ده موږ خو خپله په لاس دقیقې کې نه آماده کوو نو مایان تقریبا پاخه شو تقریبا نه بالا پاخه دي مایان پاخه شوه او اوس هغه د دې مخصوص مواد چې دي هغه سرکه او شامیان چې سره ګډ کړي دي هغه په راچي دا دی کوی دا نور دم پاخه کړ زموږ د څه سوه دغه دي سس مایان دا دې زموږ د اوس راوړه دغه د رود مایان دي د شرمایان چې بولي کوچني مایان او دا زموږ د تالاو دي ژوندي مو درته ټینګ کړو اوس یې در پخوو ژوندي خو نو ما خپله ټینګ کړه په خپل لاس مې راوړه اوس یې ور پاخه کړو ور واچو چې ور واچوه که دی خو استاد به ور واچي موږ به لږ جنرالي رسو دا شرمایه و دا بل دا څه مطلب دی پاتې شتي دا ډېر زورور مایان دي دا شرمایان چې دي دا د رود مایان دي د رود په اوبو کې دي او دا ګراس مایان چې دي دا زموږ په تلاوو کې دي نو ګراس خو ملا ولیدله دا شرمایان د شرمایان هم ډېر ښایسته شرمایان دي دا ښوی مایان دي خالونه نه لري دا ډېر خونداره مایان دي ډېر خوږه مایان دي ډېر ښه دا شرمایان چې دي وایي دغه پوستکي چې ځینې اوړي دا خالونه چې دي دا کلک کلک دغه نه لري وایي او دا هغه زموږ مایان دي هغه ما ازاري چې په خپل لاس ونیوله او رام یې وړله اوس دا دي پخېږي په سرو غوړو کې نو باره بیا موږ خو نس هم مهم دی یو شی غواړي ما ډېر معلومات درکړل زه یو څه ستړی سوی نه یم اوس په دی یو څه درته وایي واخله نو ملګرو دا دی د مایک چارې ماته وسپارل سولې دا به داسې تلواري دلته ما دغه جیب ته واچو اصلي خو دا در کمیس لاندې کېږي بسم الله دا دې ورلم اشپزخانې ته ښه څنګه سو زموږ مایان پاخه شوه د خیره نقطه سو لا شرمایانو هغه خو دغه دي هغه اوس واچوو چې دغه پخېدو ته نږدې شي ښه چې وه هغه بیا یو ځای کوي هغه نه کې چاغې غوښې دي هغه چاغې غوښې فضل دې اوس اور یې په راتېز کوي اوس دا کشني پسې وراشي دا نازک دي ماشاءالله ماشاءالله اوهو دا خاص خوند دی چک اوس ګوره ملګرو داسې زه خو نه هم داسې معمولي اشپز نه یم اوس یې مازې ګوره دې پخه که زه درته ولاړ یم مازې دا دی بسم الله الرحمن الرحیم دا دی اشپز یې راښیي مایفز او زه سوکا سوکا په له اړوم را اړوم مزاحمت خو دی چې د چا په کار کې سړی لاس وانه کوي خو خیر نه اوس شاکاري کېږي خیر اوسې مننه قربان شم ډېر ښایسته انداز پخېږي ډېر په ښایسته انداز نیول کېږي او یوه خبره بله ده چې پر اشپز ډېره باده لګېږي هغه به زه یې سپې درته وکړم بیخي ټینګ مې ورته تلوار دی ایسې به لاره وکاږه بند سو دا یا خوش که نه کوم بلا دا چې ته ما ورته بلا بند که وده وده زه زه په خپله پر اچوم دا ستاسو مواد اوس دې سره ولړم دا زه دا وارې خپله پر اچوم بسم الله کومه دي چې پر لوېږي دا یا ما کم نه دی زده وده بند سو وده خلاص مې کې راکړه بسم الله دا دی اخر مې موقع در وواله تیار شوله ما چې غاب ته راواچوه بالا نو زما سم نور طاقت نه کېږي دا دی غاب هم رالی بسم الله دغه هغه شرمایان دي او هغه دغه چې وه موږ چې په خپل لاس البته ده چې دغه کیمرېمین چې په خپل لاس ونیول هغه غټ هغه یې دغه دي ژوندي چې مې راوکښل هلته دغه یې غټ دي او دغه یې شرمایان دي کوچني دا به اوس 15 دقیقې بعد نه وي راځئ مازې
نو دا د بالاخره هغه شاګردان ته تکلیف مال نه ورکوو بس دی چې هغه د اشپزانو په کار کې مداخله وکړله او اوس مو نو شان خپله راواخیستله دوی وایي د خپل لاس خواري بیا خپله ښه خوند کینول جالبه بله ده جالبه بله ده چې انار یې ورسره راکړل وول شوی دا دي کندهار دی نه انار بلا جنده مخه سه جنده مخه مایان کومه دي نو مایان د ډوډۍ لاندې دي راځئ 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 بس د هغه ځای صحیح دی بله نور یا بالښتان خو ګرده ځایو کې ستل ته ښایسته بالښتان یا لایده راته ایښي دي دوی کور ودان داسې په وکړو دا کار سو الله یې وخورو راځئ بالا ورور انتظار نه کېږي راځه بالا دې کیمره بغل ته که بسم الله او وی اوهو ماشاءالله 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 ډوډۍ وګورئ اول ډوډۍ هم ماشاءالله نیم نیم متر ډوډۍ دي او پاته سوله یو غورې مایان سلاد سرکې مستې انار وی دغه به وکړې وارې وبخښئ سترخان به هوار کړو سترخان در ونیسه داسې داسې هوار و آفرین صحیح سو د خیره سره بسم الله نواړه دا سلاد دا مستې بیا جالبه د غوا مستې دي ښه داسې علایده لکه اینه داسې کلکې ماشاءالله بالا بالښت ایسته که باره نه ځایېږي باره دا نس یو څه داسې داسې ډېر شان ورلوېږي ښه 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 لاس یې داسې ول نس اوهو دا د اخر دی په ما سرکه چپا کړله خپله دې چپا کړه ښه نو مشرانو بیا دغه د ملګرو روڼا ده دا روڼا ده بالا ډېرې خبرې مه کوه مشرانو کشران نه پکښې ځایږي چپا سولو نو خپله یې چپا کړي والا وایي په ما دې چپا کړي او که تا چپا کړي وایي ګوره نو شان دې چپا کړي دا دې بېرته مې ور واچوله دغه زما خپله پیاله ده کې چپه کومه کې خورم هر څه چپه کوم اول زه دغه کوم اول زه مستې یو کاچوغه دوې کوم داسې علایده مستې دي زه اول مایان خورم بسم الله مستې درته رانږدې که ټیسټ څنګه دی هغه بیا وروسته زه څه ډېر وخورم اوس به راغو خبرې نه کوم نو زه هم نه کوم زه هم بلا کیمره ایږدم نو ملګرو دا و د افغان کب شرکت خدمات او هغه د دوی چې کوم کارونه وه د مایانو د روزلو څه د غټولو پر در پخولو او بیا تر خوړلو پورې دا ګرد پروسه مو راسره وکتله افغان کب شرکت نو په کندهار کې چې تر باغ پل راواوښتې د ښار د خواس البته تر باغ پل چې راواوښتاست دا پل څنګه خلاص سو رسته لاسته چې راکاټ سولې د هغه ښه غټه ساحه ښه شینګیا د هغه افغان کب شرکت دی دلته ستاسې د مخه مایان نیسي چې ستاسې خوښ وي هغه سایز هغه اندازه مایان نیسي په لاس یې درکوي مثلا در پخوي یې ځای پر ځای نور بیا تاسې پوه سوه سوکار مو نور نو دلته پروګرام پای ته رسوو کم خلک چې په لوی کندهار کې په هلمند او کندهار کې دي هغه کولی سي چې دلته راسي مایان وخوري ښه په پراخه پښه وګرځي ښه ازاده ساحه ده هغه ملګري چې د خارج څخه دغه ویډیو ویني بس هغو ته د زړه صبر غواړو نو دا نږدې خلک باید راسي دلته مایان وخوري او د خارج ملګرو ته د زړه صبر نور د خدای په امان ما ته خو خپله خوب راوستي ښه مستي م سپرو وخوړلې او مایان خوندور په صحیح معنا مایان وه او انار م سپرو خوړه ښه خیر خبرې نورګره ده درته وکړلې او زموږ د یوټیوب د چینل سبسکرایب یې د هیر سو او ستاسې هم هیر نه سي چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ښه ښه پروګرامونه خپرونې ویډیوګانې تر ټولو څه برخمن واوسئ او هره دانه ګورئ هر ګړی لایک ورکوئ د سره سبسکرایب یې کړئ یو وار بیا مننه